سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز اړیب د دې سات مهم او رسۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د سلواغې 14مه نیټه ده چې د 2024 کال د فبرورۍ له 2مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تزاب الجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. کندوز ولایت کې له رسنیو خبریالانو سره میاشتنۍ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په بغلان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي او 4 نور ټپیان دي. هلمند کې د کورنیو تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. او په امریکا کې د سخت طوفان او سړې هوا له امله د مړه شوو کسانو شمېر 88 تنو ته لوړ شوی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. په کندوز ولایت کې له رسنیو خبریالانو سره میاشتنۍ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په کندوز ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري له رسنیو خبریالانو د امارتي ادارو آیندهیانو سره میاشتنۍ د همغږۍ ناسته ترسره شوه. په دې ناسته کې د امارتي ادارو د درېیمې روبې فعالیتونه او لاسته راوړنې له رسنیو سره شریک شول. ګډونوالو د دې ناستو د دوام غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ادارو کړنې به پر وخت له رسنیو سره شریکېږي څو د شفاف همغږۍ او ولسي پوهاوي کچه لوړه شي. بغلان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 تنه مړه شوي او 4 نور ټپیان دي. د بغلان امنیتي مسؤلین ویلي چې دا پیښه په کیلګي سیمه کې د پاسو فولډر موټر د ټکر له امله رامنځته شوې چې پکې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د مسؤلینو په خبره د دې پیښې ټپیان د درملنې په موخه روغتون ته وړل شوي دي. په هیواد کې د ترافیکي پیښو ستر لاملونه د چلوونکو بې احتیاطي، خراب سړکونه او ګړندی تګ او د ترافیکي اصولو نه مراعاتول بلل کېږي. هلمند کې د کورنیو تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د هلمند د صنایعو او کانونو خونې رئیس رحمت الله نظري وایي دغه نندارتون د هلمند سربیره د هیواد د نورو ولایتونو د 40 بېلابېلو ډوله کورني تولیدات په 50 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د یاد نندارتون ګډونوال خلکو غواړي چې د بهرنیو توکو پر ځای کورني تولیدات وکاروي. مسؤلین وایي د نندارتونو د جوړېدو له لارې توانېدلي کورني تولیدات په کور دننه او بهر مناسب بازارونه پیدا کړي. او روسي خبر ده چې په امریکا کې د سخت طوفان او سړې هوا له امله د مړه شوو کسانو شمېر 88 تنو ته لوړ شوی دی. CBS خبري اژانس راپور ورکړی دغه قوي ژمنی طوفان چې د تېرې اونۍ په وروستۍ کې پیل شوی شاوخوا 200 میلیونه امریکایان یې اغېزمن کړي دي. له دغه طوفان سره د واورې دروند ورښت او کنګل مل دی چې تر اوسه د امریکا ګڼ ایالتونه اغېزمن کړي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله ومل شه.